ګرانو لیدونکو له هر څه وړاندې سلامونه او نیکې هیلې او پیرزوینې مې قبولې کړئ. دا چې مولانا خوش نصیب صاحب د سندرو په طرزونو په تور نیول شوی او په دې اړه د مولوي محمد یعقوب ابن عمر ویناوي تاسو واورئ چې لیکوال یې د انس حقانی. تاسو په خپله او په خپلو سترګو هر څه ولیدل او ومو لوستل چې حقیقت څه و.